اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ یوه ویډیو ترجمه کړو یعنې له موږ سره یوه ویډیو ده په بله ژبه او موږ غواړو هغه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته واړوو نن موږ په دغه ویډیو کې باندې هغه زده کړو چې څنګه موږ ترجمه کړو نو راځئ چې دا درس شروع کړو نو تاسې اول باید دلته ګوګل ته راسئ او په دغه ځای کې ورته ولیکئ وید ان او زی windows.com ویډیو ترانسلیټر نو تاسې دغسې ورته لیکئ تاسې به انټر وکړئ نو تاسو څنګه چې دلته راسئ په دغه ځای کې به تاسې باید اول ساینس نو تاسو ساینس وګوره په دغه ځای کې کلیک ټو اپلوډ ویډیو لکه په دغه ځای کې اول به تاسې ویډیو را اپلوډ کړئ چې هغه تاسو ته ترانسلیټ کړي نو په دغه ځای کې تاسو صبر وګوره دغه ویډیو را ترانسلیټ شوه هغه را اپلوډ یې کړله نو په دغه ځای کې اوریجنل لانګویج دغه ویډیو چې ده اوس په کومه ژبه ده کومه ژبه خبرې کړې په انګلیسي او په لانګویج کومې ژبې ته تاسو ته ترانسلیټ کړي نو زه به راسم ورته ووایم ماته د پښتو افغان لکه د پښتو افغاني پښتو دلته چې وخو په ترانسلیټ ناو باندې به کلیک کوئ نو څنګه مو چې په ترانسلیټ ناو باندې کلیک کړئ تاسې اوس لږ ذره صبر وکړه دا ویډیو تاسو ته ترانسلیټ کوي په دغه ځای کې لیکلي this might take a few seconds please don't leave دغه لږ ذره څو ثانیې نیسي نو تاسې مه کوئ دغه مثلا دغه صفحه مه کلوز کوئ ځکه چې کلوز کړئ بیا ده له منځه ځي چې کوم کار مې چې کړی ګوره څومره تېز دی اوس په دغه ځای کې ګوره دا هغه څه ته ګوره ترانسلیټ کوم دا خو د انګلیسي ګوره my name is حفیظ الله رحمي او په دغه ځای کې ګوره په پښتو یې کړی ده نو تاسې کولی شئ په دغه ځای کې دا ترانسلیټ اوس تاسو ته هغه کوي ترانسلیټ کوي پښتو ژبې ته او په دغه ځای کې لکه هغه ځای کې سیکنډس اوس چې تاسو ته اپلوډ کول او په دغه ځای کې لیکلي this may take a few minutes تاسو لږ ذره صبر وکړئ اوس تاسو ته هغه کېږي خلاصېږي ګوره 240% 440% کمپلیټ شو نو په دغه ځای کې ګوره دا ویډیو خلاص تاسو کولی شئ اوس په دغه ځای کې پلی کړئ زما نوم حفیظ الله رحمي دی. نو هغه ځای کې لکه په انګلیسي وه اوس یې دا په پښتو ده خو دغه سب ټایټل یې ساتانه اوس په انګلیسي ده ځکه دا ښه هم ده لکه ځکه ښه ده چې ته په پښتو خبرې کوې او هلته د لاندې د انګلیسي ټایټل یې راغلی ده دا ګوره څومره سب ټایټل کولی شئ وساتئ په دغه ځای کې دا ګورئ یو جذباتي منځپانګې جوړوونکی او تجربه لرونکی ګرافیک ډیزاینر د یو سفر څخه زیات کلونو په ساحه زه په ګرافیک ډیزاین کې سند لرم او ماستر وسایل لکه انسکور یا هیډ نمځه لري جوړ مذهب کانوا او نور د ډیزاین تر څنګ زه ښوونیز مطالب جوړوم چې د کمپیوټر مهارتونو باندې تمرکز نو ګوره دغه ویډیو موږ ته چینل که تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ګوره ایډیټ یې کړئ زوم ان یې کړئ څه کولی شئ په دغه ځای کې بیا پلی کړئ زما نوم حفیظ الله رحمي دی. دلته کولی شئ تاسې کولی شئ په دغه ځای کې خوښه کړم کولی شئ په دغه ځای کې ورته را ډاونلوډ کړم هم کړئ په دغه ځای کې ګوره ډاونلوډ تاسې کولی شئ په دغه ځای کې دا را ډاونلوډ کړئ نو ګوره په دغه ځای کې ګوره زموږ کمپیوټر ته را ډاونلوډ شوه ډېره مننه دا و د نن ورځې درس